د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی با یا بې. با یا بې د پښتو په تورو کې دویم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. د کتاب دویمه پاڼه راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د بې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له پورته لږ ښکته ځي او بیا کیڼې خواته تاویږي او په کیڼ لوري حرکت کوي او بیا بیرته پورته خواته خیږي. دا راښیي چې بې داسې لیکل کیږي. د بې شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د بې په غږ خبرې کوو. د بې غږ څه دی؟ با. د بې غږ دی. ګورئ، با د باز د کلمې په سر کې د لیکل شوي بې غږ دی، لکه باز. ته ووایه باز. بیا ووایه باز. د کباب په کلمه کې د بې د غږ شکلونه په منځ کې او په پای کې راغلي دي، لکه کباب، لکه باز، لکه ببو، لکه کب. ما څو ځله کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو نه کلمه جوړیږي، لکه باز. شاباس. اوس مو چې د بې غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د بې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د بې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. یوازې په خپله دویم بې له بل توري سره په سر کې تړلی، لکه د باز په کلمه کې د بې توری راغلی. دریم بې له بل توري سره په منځ کې تړلی، لکه د ببو په کلمه کې. څلورم بې له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د کب د کلمې په پای کې. اوس دا ګورئ، بې په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، د باز او ترې لاندې کباب لیکل شوی دی. دا ګورئ، د باز په نوم کې 1 ځل او د کباب په کلمه کې 2 ځله د بې توری راغلی. یو یې په منځ او بل یې یوازې یا په پای کې راغلی دی. د منځ توری یې په زیړ او د پای توری یې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې یو باز چې په یوه څانګه ناست رسم شوی دی. تاسې پوهیږئ چې باز یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د باز انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د باز د کلمې لیکل یاد کړئ. د باز کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. ب، الف، ز توری چې سره یو ځای شي نو باز لوستل کیږي. دا ګورئ، د کباب کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. کاف، ب، الف او بیا هم ب. کباب. د باز او کباب په کلمو کې دی د بې لیکل ولیدل. اوس به د بې د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي
د بې کارونه په جملو کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځانونه پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا باز دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د بې کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا باز دی. باز کب نیسي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښایئ. شاباس، ستا په هر هغه بې ګوته کېښوده چې زیړه ده. ګورئ دلته دوه ځلې د بې توری د کلمې په سر کې لیکل شوی او یو ځلې له کاف سره یو ځای راغلی. اوس نو قلم راواخلئ او د هرې زیړې بې پر سر بې ولیکئ چې د بې لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د بې د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ب توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هره بې په سره رنګ راغلې ده. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه بې مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هره بې په زیړ رنګ لیکل شوې ده. یوه بې د بریالي د کلمې په سر کې د ر له توري سره یو ځای راغلې ده او دویمه بې د کباب د کلمې په منځ کې د کاف او الف د تورو په منځ کې راغلې ده او دریمه بې د کباب د کلمې په آخر کې یوازې لیکل شوې ده بریالی کباب خوري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي بابا هم کباب خوري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې بریالی کباب خوري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیکل دې زده شي. او همدارنګه د بابا هم کباب خوري د جملې په سر ولیکئ. بریالی کباب خوری. بابا هم کباب اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. دا باز دی. باز کب نیسي. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هره یوه بې په مختلفو رنګونو راغلې ده،
خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا باز ده باز کب نیسی بریاله کباب خوری بابا هم کباب خوري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ، کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د بې توری لیکل شوی دی. د دې هرې یوې بې د پاسه بې ولیکئ. کله مو چې هره بې ولیکله، کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا باز دی. باز کب نیسي. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې بې تمرین وکړئ. د بې یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې بې تمرین وکړئ. د بې په سر کې شکل لیکو. په زیړه کرښه دا باز دی ولیکئ، او په توره کرښه باز کب نیسي ولیکئ. د بې یوازې شکل لیکو. د بې یوازې شکل لیکو. د بې په سر کې شکل لیکو. د بې په سر کې شکل لیکو. د بې توري په منځ کې شکل لیکو. د بې توري په منځ کې شکل لیکو. د بې توري په پای کې شکل لیکو. د بې توري په پای کې شکل لیکو. د بې یوازې شکل لیکو. د بې په سر کې شکل لیکو. دا باز دی. باز کب نیسي. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري.
دا باز دی. باز کب نیسي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د بې شکلونه یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په سر منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: باز، کباب، ببو، کب، تمرین، پای، روښانه، نیسي، خوري، بریالی، بابا او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.